د برناوټ یا کاري ستړیا څنګه مدیریت کو په دې اړه به نن بحث ولرو او په دې به پوه شو چې برناوټ څه ده، بالاخره څنګه پیدا کیږي او څنګه موږ ځان ترې ویستی سو. د لوی بخونکي خدای په نامه ډېر خوشحاله سوم چې در سره یم او په دې هیله چې یو ښه بحث ولرو چې په اول قدم کې موږ غواړو چې په دغه برخه کې پوهه رامنځته سي. هر هغه رشته چې موږ کار پکې کوو یا لرو، موږ دې ته ضرورت لرو چې پوهه پکې رامنځته سي او هغه پوهه د دې لامل ګرځي زموږ له نظره، د اروپونې له نظره، چې ذهنیت رامنځته سي. او کله چې ذهنیت جوړ سي یا ماینډسیټ یا په اصطلاح نګرشت جوړ سي، له هغه وروسته انسان کولی سي چې عمل وکړي. زه به مثال ورکم، مثلا زه په تلویزیون کې خبرې کوم یا په راډیو کې خبرې کوم، یوه مور دې خبرو ته غوږ نیسي. زه وایم چې آیا پوهیږئ چې ولې یو ماشوم ځیل کوي؟ مور متوجه کیږي چې والا زما ماشوم خو هم ځیل کوي، ودرېږه زه دا واورم. زه ورته وایم چې ماشومان ځکه ځیل کوي چې موږ ډېر هغوی نازوو، د هغوی ډېر اطاعت کوو. که احیانا اطاعت یې کم کو او په خبرې ورسره وکړو، ورته وایو چې نور دا خبره ستاسو نه منو، موږ دا ماشومان کیدای سي له جیله خلاص سي. دغه پوهه د تلویزیون له لارې، د راډیو له لارې، د کتاب له لارې، د هرې لارې چې رامنځته کیږي، دغه د دې لامل ګرځي چې د همغې میرمنې یا مور ذهنیت بدل سي یا ماینډسیټ بدل سي، چې وی دا علت و چې دا زما زوی ځیل کاوه چې ما ډېر ناز ورکاوه، وروسته له دې ناز نه ورکوم. کله چې ذهنیت بدل سي، ناز نه ورکوي، یعنی عمل نه کوي، او په دې سره یو ماشوم له ځیل نه خلاصیږي. د ژوند هره چاره همدغسې ده. هر هغه څه چې تاسو په ژوند کې ګورئ، کله چې تاسو د کاري ستړیا یا د کاري خستګۍ یا د په کار کې له کار نه ناروغ کېدنې په اړوند معلومات پیدا کوئ او بیا تدابیر نیسئ، پلان جوړوئ او هغه پلان عملي کوئ، له دغې ستونزې خلاصیږئ. یعنې په یو ډولونو، په یو شکل د اشکالو دغه پوهه د ماینډسیټ یا د ذهنیت لامل ګرځي، ذهنیت د عمل لامل ګرځي، او عمل خو بالاخره موږ غواړو چې عمل ترلاسه سي. اوس راځمه د اوسني بحث موخو ته. د کاري ستړیا مفهوم سره اشنا کول، په رواني او کاري محیط کې د همدغه ستړیا په اغیزو پوهېدل، د کاري ستړیا علایم او د کاري ستړیا د لاملونو پیژندل، د کاري ستړیا مدیریت، له کاري ستړیا نه مخنیوی، او د بحث وروستی برخه به هم دا وي چې موږ څنګه کولی شو له دغه وضعیت نه ځان وژغورو یا له دغه ستړیا نه ځان خلاص کړو. دا زموږ د نن بحث هغه جدي موخې دي. اوس به ورسو یو پر بل پسې به دغو موخو ته. ښه، اول بحث چې مطرح کیږي هغه کاري ستړیا ده. کاري ستړیا یا همدغه برناوټ یا کاري کسالت یا هر هغه څه نوم چې تاسو پرېږدئ، چې زه نه پوهېږم دې ته به کوم ښه نومي، خو همدغه د کاري ستړیا ماته مناسبه ښکاره سوله. کیدای سي کاري ستړیا لږ عادي او د برناوټ لږ مرضګونه اړخ ولري، خو په هر حال کاري ستړیا یو عاطفي، جسمي او رواني حالت ده چې د پرله پسې فشار او د ډیر کار او یا ډیر په کار کې له پاتې کېدو څخه پیدا کیږي. یا تاسو ډیر کار کوئ او یا په دغه کار کې ډیر پاتې کیږئ. په کار کې ډیر پاتې کېدل دا معنا چې تاسو خپل نور ژوند، خپل پاتې ژوند، لکه تفریح، لکه خواړه، لکه ورزش، لکه ټولنیزې چارې، لکه مړی ژوندی، لکه کورنۍ، لکه بچي، لکه میرمن، لکه میرمن ای مثلا خاوندې، دغو مواردو او مسایلو ته نه رسیدګي یا د پام نه ساتنه او د دغو ستونزو له امله انسان ته رواني، جسمي او عاطفي بد حالت پیدا کېدلو ته موږ کاري ستړیا وایو، چې معمولا د EPA د څېړنو په اساس
دغه ستړیاوې یا دغه مسایل نن سبا په دندو کې ډیر زیات لیدل کیږي. APA یا د امریکایانو د ارواپوهانو ټولنه چې په نړۍ کې د علمي او اکاډمیکو بحثونو لپاره یوه ښه منبع ده، یوه معتبره منبع ده او معمولا د ټولې نړۍ ارواپوهان د ستونزو د تشخیص، د ستونزو د درملنې او د درملنې د میتودونو په برخه کې له هغوی نه کار اخلي، کاپي کوي او هغه سټنډرډ او نړیوال معیارونه او سټنډرډونه لري. هغه وایي چې هغه د هغوی له نظره او د WHO له نظره د کاري ستړیا هغه تعریف دغه ده کوم چې ما تاسو سره شریک. د څېړنو په اساس د WHO او د APA د څېړنو په اساس یا د وړاندوینو په اساس لوی لامل کیدای سي د کار کیفیت او جسمي و رواني ستونزې چې دا وضعیت سړي ته پیدا کیږي او له کار نه د رضایت نشتون، یعنی کاري ستړیا هغه حالم پیدا کیږي چې موږ له کار نه راضي ونه اوسو. که له کار نه راضي ونه اوسو او په کار کې خوشحاله ونه اوسو، موږ ته کاري ستړیا پیدا کیږي. لوی علت یې دا ده. منتها بیا به یې په جزئي علتونو او لاملونو مخ ته ورځو او کار به پرې کوو. یوه څېړنه وایي چې د څېړنو یوه نتیجه او پایله وایي چې 15% کارکوونکي په خپل کاري ژوند کې لږ تر لږه یو ځل کاري ستړیا تجربه کوي. یعنې په دې بدبختي یو ځل اخته سوي دي 15%. او دا 15% خو د نړیوالو څېړنو پایلې دي. دلته په افغانستان کې خو موږ خاص څېړنه هم نه لرو، پایلې هم نه لرو، خاص کسان هم نه لرو چې مسلکي څېړنې وکړي او ډېر ځله موږ افغانان لږ هغه هم نه کوو، حقیقتونه هم نه وایو، ډارېږو، یو ډول ښه نه راته ښکارېږي د خپل ځان په اړه معلومات خلکو سره. خو په نوره دنیا کې چې کله څېړنې کېږي داسې ښیي چې 15% کارکوونکي یو ډول په یو شکل د اشکالو یو وارې لږ تر لږه په دې ستړیا اخته سوي دي او خپله کله یې ګزارش ورکړی د خپل سازمان ته یا ادارې ته، نو 15% وګړي په دغسې یو مسله اخته دي. نو دا خو ډېره غټه کچه ده، یعنې تقریبا 15% پاتې کېږي هلته 15% دا کېدای شي نه یې تجربه کړی دا وضعیت. نو دا ښه سروې نه ده، یعنې ښه نتیجه نه ده. او په افغانستان کې که اوسي کېدای شي کمې یي، کېدای شي ډېرې. په هر حال دغسې یوه څېړنه هم په دې اړوند وجود لري. اوس به راسو د کاري ستړیا نښو ته. تر دې عنوان لاندې زه غواړم په کټګوریو کې څو ستړیاو ته اشاره وکړم. اوله ستړیا د کاري ستړیا، دلته دوامداره فزیکي ستړیا غواړم اشاره ورته وکړم. یعنې په دې ستړیا کې په پرله پسې ډول د انرژۍ کموالی محسوسیږي چې حتی که تاسو استراحت هم وکئ، که تاسو جمعه او شنبه یا مثلا یو 2-3 ورځې رخصتي مو واخلی، بېرته چې رامسئ هماغسې خسته یې لکه پخوا. دا یوه نښه ده. دویم د خوب ستونزې دي. یعنې بېخوبي یا د خوب ناسم مهالویش او د کافي خوب باوجود او د ډېر خوب باوجود بیا هم تاسې ستړیا احساسوئ. مثلا 10 ساعته 9 ساعته 8 ساعته هم خوب کړی، بیا هم کسل یې، بیا هم خسته یې، بیا هم فکر کوئ چې باید ویده سئ. دا یې دویمه نښه ده. درېیمه نښه د سر او د عضلاتو دردونه دي. یعنې د بدن په بېلابېلو برخو کې دردونه احساسېدل چې یا لرل چې هیڅ فزیکي اړخ هم نه لري. مثلا تاسو د معدې تکلیف نه لرئ، تاسو د بډوډو تکلیف نه لرئ، تاسو بله فزیکي یا طبي مسله نه لرئ، ولې بیا هم درد لرئ، سر هم درد کوي او د بدن غړي مو هم درد کوي. دغه دردونه چې هیڅ ظاهري فزیکي دلیل ونه لري، زموږ له نظره د رواني تکلیفونو نښه ده، علل خصوص د کاري ستړیا. بله نښه عاطفي ستړیا ده. د کاري ستړیا بله نښه دلته د احساساتو کمزوري یو اشاره ورته کوی سو. یعنې دا معنا چې د احساساتو کنټرول نه لرل او د ژور خفګان یا اضطراب احساس پیدا کېدل، دغه هم د کاري ستړیا یوه عاطفي ویمه چې هیجاني نښه ده چې دې سره موږ معمولا وخت نه وخت مخ یو.
بله نښه د هڅې یا تلاش نشتوالی ده. یعنی هغه وګړي چې په کاري ستړیا اخته کیږي د کار او ورځنیو فعالیتونو په اړه د علاقې حس له لاسه ورکوي. یعنی یو ډول علاقه نه لري، ډېر ښه معاش لري، ډېره ښه وظیفه لري، ترانسپورټي ستونزې هم ډېرې ښي، ډېر ښه موټر پسې راځي، دفتر ته یې بیایي، دفتر کې یې موا ښایي، که ګرمي هوا یې یخی، که یخي هوا یې ګرمي، همکاران هم ښیي، هر څه ښیي. خدای بیا هم هېڅ هغه نه لري، یو ډول چا خبره کار ته یې زړه نه کېږي. یا په دغه عامه اصطلاح ووایم کار له ده نه شرمېږي. مثلا هلته کار پروت ده، خو قرار پروت کار له ده نه شرمېږي، نه کېږي، نه ترسره کېږي. دغه د هڅې یا د تلاش نشتوالی هم د کاري ستړیا یوه نښه ده. کیدای شي په نورو ناروغیو او اروایي ستونزو نښه هم وي، خو دلته د کاري ستړیا یوه نښه ده. بله نښه یې ډېر حساسیت ده یا ډېر حساسیت لرل دي. یعنی دا معنا چې کله ناکله په کار کې په له همکارانو سره په اړیکو کې د وړو او ډېرو کوچنیو مسایلو په سر ډېر او زیات حساسیت ښودل او زر غوسه او قهر کېدل، دا هم د کاري ستړیا یوه نښه ده. په وړو مسایلو باندې، په ډېرو کوچنیو مسایلو. بله نښه د کاري ستړیا بله نښه دوستانو د ځان په اړه منفي احساسات یا د ځان په اړه د منفي احساساتو را پیدا کېدل دي، لکه د ناکامۍ احساس، د ناتوانۍ یا نه وړتیا احساس، ځان ته ارزښت نه ورکول، د حقارت احساس، د نورو همکارانو په وړاندې د کمۍ او د کمترۍ احساس، کله ناکله حتی د رقابت او د بخیلۍ احساس. دا هم په یو ډول د کاري ستړیا نښه ده. که څه هم د سلف اسټیم یا سلف کانفیډنس یا پر نفس د ټیټ اعتماد او د کم پر ځان د کم باور لرلو نښه هم ده، خو په ورته وخت کې کیدای شي د کاري ستړیا نښه هم سي. بله نښه دوستانو د تمرکز کمزورتیا ده. یعنی تمرکز نشي کولی هغه کسان چې کاري ستړیا لري. یعنی مهم مسایل نشي یادولی، ورځني کارونه یا هغه ماموریتونه چې ورکول کېږي هغه صحیح نشي فالو کولی، صحیح یې نشي تعقیبولی. ذهن یا فکر یا ووایم په ټوله کې حواس یې شیندل کېږي، پرت کېږي، دې خواته او هغې خواته ځي، او ډېر ځله هغو مسایلو ته هغه کېږي، ور انتقال کېږي یا ور تښتي په اصطلاح حواس یې چې هغه لږ داسې لذت بخونکي، لکه خواله رسنۍ، لکه ټیک ټاک، لکه انسټاګرام، لکه ټلویزیون، لکه ډېر ځله د فوټبال تعقیب، د کرکټ تعقیب، یا مثلا نورو مسایلو ته، شب نشینیانو ته، ملګرو دوستانو، د چلمو قیلونو دې شیانو ته یې علاقه وي، ورځي، زړه یې کېږي، خو کار ته یې ډېر کم پام وي یا کار یې ډېر ځله ایري تیر. دا هم د کاري ستړیا یوه نښه ده. د نورو اروایي ستونزو نښه هم ده، یعنې مشترکه ده، خو د کاري ستړیا هم ده. بله نښه دوستانو د ټولنیزو اړیکو کمزورتیا ده. یعنې د کورنۍ او ملګرو سره، دوستانو سره د اړیکو په ساتلو کې یو ډول ستونزې پیدا کوي، او حتی کله کله که د خلکو او د وګړو منځ کې هم وي، د ځان یوازې احساسوي. یعنی د خلکو منځ کې ځان یوازې احساسوي. خلک سته شاوخوا او ورچاپیر وګړي لري، سته ډېر انسانان یې ښکته او پورته شاوخوا ته ګرځي راګرځي، کورنۍ لري، بچي لري، میرمنې ده یا په اصطلاح خاوند وي، اما دی یا دا د یوازیتوب احساس کوي. دا هم د کاري ستړیا نښې دي. دا د کاري ستړیاو نښې وې، یا معمولا موږ که دغه نښې ولرو دې ته موږ د کاري ستړیا نښې وایو. د ګڼو لاملونو ترمنځ یو لامل چې د کار یا په کار کې د ستړیا لامل ګرځي دوستانو، هغه د کار ډیر کار ده. یعنی کله چې د کار حجم زیات سي او په اداره کې د دوستانو په وینا د خپل ټیم لیډر له اړخه، د خپل مشر له اړخه، د خپل مدیر له اړخه تمه هم منطقي نه وي، واقعي نه وي،
او کارم ډېري، تمه ډېري، کارم ډېري، تمه هم ډېري. دقه د دې لامل ګرځي چې کاري ستړیا پیدا سي. یو لامل یې دا ده البته په اداره کې. دویم لامل هم د ملاتړ یا حمایت نشتوالی ده. یعنې ډېر ځله مسؤلیت راکول کېږي په یوه اداره کې، کار راکول کېږي، خو لاخر ته مرسته، ملاتړ، حمایت، همکاري، کمک نه وي. هغه د ادارې لخوا یا د خپل مشر ټیم لیډر لخوا یا د مدیر لخوا همکاري نه وي. بس دغه کار کوی، بس راوړه کار بیا راوړه، نور نه پوهېږم چې هر څه کوې کوی. دا هم د کاري ستړیا د لامل د خستګۍ یا د ستړیا لامل ګرځي. بل مورد ځینې کسان داسې دي چې کمال ګرا دي، یعنې په نورو خلکو یې زړه نه هغه کېږي، وایي دا کیدای شي دا کار ونه شي کولی استاده، ورکه دا کار زه خپله کومه، یا هغه کار هم زه خپله کوم، هغه هم زه کومه. په همدې کې په اوږو باندې کارونه وربار سي او نور همکاران یا نورو کسانو باندې په اصطلاح زړه اوبه نه چشي او یا اعتماد نه پې کوي یا شک پې کوي یا په اصطلاح خپله کمالګرایي یا یو ډول کله کله انحصار طلب وي، انحصار غوښتونکی. که څه هم دا د ادارې لخوا ډېر بد اخلاق دي، خو ځینې انسانان هم داسې دي له اروایي اړخه بس خپله هر څه کوي، په نورو خلکو یې اعتماد نه کېږي. دا د کاري ستړیا لامل ګرځي. دا یو دلیل ده او یو علت ده. بل دلیل هم هغه کارکوونکي یا هغه کارمندان یا هغه کسان چې په یوه دنده کې بوخت دي او کار کوي، خو خپل کار او شخصي ژوند او د دې کاري ژوند او شخصي ژوند ترمنځ توازن او بیلانس یا تعادل نشي رامنځته کولی. دغه د بیلانس یا تعادل نه رامنځته کېدل هم د کاري ستړیا لامل ګرځي. دا لاملونه دي یعنې چې معمولا موږ ته پیدا کېږي. کاري ستړیا په ژوند کې څه اغېز کوي؟ د کاري ستړیا د زیانونو په لړ کې اول مورد چې پیدا کېږي د کار د کیفیت کمښت ده. یعنې کارکوونکی خپل کار په غوره ډول، په ښه ډول، په سالم ډول، په مناسب ډول نشي ترسره کولی او په ټوله کې په خپل ماموریت کې ناکامیږي. یعنې هغه څه چې سازمان غواړي، اداره یې غواړي، هغه ماموریت یا هغه موخه کارکوونکی نشي ترلاسه کولی. اول مشکل یې دا ده. نو که یوه اداره غواړي چې هدف ته ورسیږي، یوه اداره غواړي چې کار ښه ترسره سي، یوه اداره غواړي چې څوک ستړي نه وي او ماموریت سم ترسره سي، نو د خپلو کارکوونکو د کاري ستړیا، د خپلو کارکوونکو د خوشحاله کولو یا د خوشحاله ساتلو په برید د هر هغه هڅه چې امکان لري باید ترسره یې کړي. اول مورد دا ده. دویم مورد د غلطیو زیاتېدل دي، یعنې د اشتباهاتو ډېرېدل دي. د کارونو په ترسره کولو کې د خطا احتمال زیاتېږي، د اشتباه احتمال ډېرېږي، د سوء تفاهماتو، د کار په اصطلاح هسې له سره تېرولو یا غلط کارونه یا غلط ایمیلونه یا غلط متنونه لیږل، اشتباه ناقص راپورونه لیږل، ناقصه پروژه ترسره کول، په ناکام ډول ترسره کول، دا کېدای شي لامل سي یا دا کېدای شي دلیل سي یا دا کېدای شي پیدا سي. دریم هم د کاري ستړیا په برید، ښه دا خو په اداره کې ستونزې وې، د کاري ستړیا په برید اوس اروایي ستونزې دي. یعنې هغه کس چې په کار کې ستونزه لري، ماورا له دې چې په اداره کې هغه مشکلات پیدا کوي، ده ته خپله هم زیان رسیږي. یعنې کاري ستړیا د اضطراب، کاري ستړیا د ژور خفګان، کاري ستړیا د ځینو نورو جسمي ناروغیو لکه د ملا درد، لکه مثلا د معدې تکلیف، مثلا د وزن ډېرښت او ورته نور مسایل پیدا کوي. دا هم یوه مسله ده له اروایي اړخه او دغه اروایي موارد بیا د جسمي ناروغیو لامل هم ګرځي. دا یوه بله ستونزه ده له بله مرغه.
بل مورد د کاري ستړیا د اروایي ستونزو په لړ کې د نارضایتۍ مسله ده. یعنی تاسو نور ذاتي راضي نه یې، خوشحاله نه یې او کار کوئ، ځئ راځئ، معاش هم اخلی، شپه ورځ هم تېروئ، په اصطلاح 1 میاشت 2 میاشت 3 کاله مو ووتله، اما خوشحاله نه یې، راضي نه یې، رضایت نه لرئ. دا هم یو مورد ده. یعنی په دې ترڅ کې دا هم یو مسله کېدی شي، یو مشکل کېدی شي چې دې ته هغه وایي، دې ته په دې برخه کې ګوګل یو ډېر جالب داستان لري دوستانو. ګوګل غوښتل چې د خپلو کارکوونکو رضایت ډېر کړي، نو بیا ډېر زیات سهولتونه ایجاد کړل، ډېر زیات سهولتونه د خپلو کارکوونکو لپاره رامنځته کړل. مثلا د بېلګې په ډول کېدای شي تاسو ته جالب وي، مثلا ګوګل څوک چې ګوګل کې کار کوي د هغو د موټر موبلاین د ګوګل کمپنۍ بدلوي. مثلا څوک چې ګوګل کې کار کوي، ګوګل اداره کالي ورته مینځي، ورته وتوکوي. مثلا ګوګل کې دننه د غاښو تر جوړولو پورې او بل هر ډول صحي بیمه دوی د ګوګل کمپنۍ لري. دوی ته سلماني لري، نن په هغه کې کمپنۍ کې آرایشګاه لري. هغه میندې یا هغه کارکوونکي چې بچي راوړي هغوی ته او بیا بچی دنیا ته راځي، هغوی سره له دې چې هغه کوي کور ته لیږي 15 سلنه معاش هم ورکوي او هغه ماشوم ته هم پیسې ورکوي. هغه کورنۍ چې ماشوم په سرپرستۍ اخلي، یعنی لکه فرزندي چې ورته وایي په دري کې، هغه چې کله اخلي دوی ته پیسې ورکوي، باید دا پیسې موږ تاسو ته درکوو ځکه چې تاسې فرزندي اخیستی ده. یا هغه د ګوګل هغه کارکوونکي چې په نورو هیوادونو کې دونیټ کوي، مثلا مرسته کوي، لکه د بیلګې په ډول د فلسطین ماشومانو سره کومک کوي، ګوګل پیسې ورکوي، وایي واخله ته ډونیټ کوې، مرسته کوې فقیرو غریبو یا چریټیانو سره، بس دا زما لخوا موږ د ګوګل لخوا تاسو ته پیسې. یا مثلا د آببازۍ یا په اصطلاح لامبو تر بریده، د کلب تر شتونه، د نورو ډېرو مسایلو، مساج مثلا د مساج تر شتون، همداسې نورو مسایلو په بیا دا سهولتونه چې کله دوی ایجاد کړل او معاشونه یې ښه ډبل وه، بیا نو سروې ترسره سوله، هغه وسو څېړنې وسوې چې ښه اوس د دوی دا خلک هغه دي که نه، دا اوس خوشحاله دي که نه، دونه سهولتونه ورته رامنځته سول. بیا وروسته څېړنه وسول چې پرته له شکه د دوی دغه کارکوونکي چې په ګوګل کې کار کوي ډېر خوشحاله سول، یعنې ډېر خوشحاله وو، یعنې دغه رضایت ډېر پورته تللی و. او دلته یوه بله مسله هم پېښه سوله چې هغه دوی ډېر ورته جالب و، په ځانګړي ډول هغو ارواپوهانو چې په ګوګل کې یا دغه سروې ته په دغه سروې کار کاوه یا په دې تحقیق، هغوی دا هم ثابته کړله چې ګوګل په دې کار سره یو بل لوی هدف ترلاسه کړه، هغه دا چې د نړۍ تر ټولو ټاپ کسان په همدغو سهولتونو او همدغو امکاناتو او همدغو رضایت بخونکو چارو د نړۍ تر ټولو ټاپ استعدادونه استخدام کړل. او ګوګل په دې عقیده ده چې زه د نړۍ تر ټولو ښه انسانان استخدام کړمه، ښه معاش ورکړمه، رضایت حاصل کړمه، نو د ده ټوله انرژي، د ده ټول خلاقیت، د ده ټوله هوښیاري زما د کمپنۍ په هغه استعمالیږي په ګټه. نو زه فکر کوم چې دا مورد که موږ وغواړو په یوه اداره کې ستړیا له منځه ویسو، د رضایت په رامنځته کېدلو کې دغو مواردو ته د اشاره کوی سو. البته دا زما مواردو یا زما له اړخه مسایل وو چې یوازې د امتیازاتو تر بریده وو. کیدای شي په دې برخه کې منیجمنټو، مدیرو، د مدیر پټکیو، د مدیر اخلاق، د مدیر تعصب، د مدیر سوء استفاده، دا مسایل هم نقش ولري. مثلا کله کله داسې پېښېږي چې په اداره کې هر څه وي، ښه معاش وي، ښه امکانات وي، ښه سهولتونه وي، خو یو ډېر بدمغزه یا بدخویه مدیري سړي سره یا مثلا یو 2-3 ډېر متعصبه یا مریض همکاران وي
هغه سړی ژوند ور خرابه کړي یو ډول حوصله ور خلاصه کړي چې سړی کله کله تصمیم نیسي چې دغه پیسو نه هم تېرېمه له دې معاش هم تېرېمه له دې امتیازاتو هم تېرېمه ورکه له دغه سړي سره نه غواړم کار وکړم. لکه دا موږ په ګډ ژوند کې هم لیدلي، مثلا یو څوک ویني چې ډېره ښه مېرمنې ده، مثلا ډېر ښه ژوند دی، ښه بچي دي، ښه امکانات دي، اما یو څوک یو ژوند کې مداخله کوي یا مثلا خپله مېرمنې ته یو ستونزه پیدا کېږي، یا مثلا ډېر ښه امکانات دي، ډېر ښه کور ده، ډېر ښه موټر ده، ډېرې ښې پیسې دي، ډېر ښه سهولت و آسایش شته، ولې خاوند یې مثلا یو مشکل لري، یو مسله لري، بس دغه ټولو شیانو نه یو سړی تېرېږي او ورکه له دې ټولو نه تېر یم مسخط چې له دغه غضبه خلاصم. نو دغه موارد زه فکر کوم چې د کاري ستړیا ستونزې راکموي او د ستونزو په له منځه وړلو کې موږ سره مرسته کوي چې څنګه له کاري ستړیا ځان خلاص کړو. اول مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم د کار او ژوند ترمنځ د توازن یا د تعادل ساتل. یعنی دوستانو که موږ غواړو چې له کاري ستړیا ځان وژغورو نو ښه خبر دا ده چې هڅه وکړئ چې کار او شخصي ژوند متوازن وساتئ، یعنی بلانس سره حفظ کړئ، په منظمه توګه رخصتي واخلئ، له کورنۍ سره له ملګرو سره وخت تیر کړئ، خپل کاري ساعتونه چې کوم دي که ډېر ځله داسې پیښیږي چې اضافه کار کوئ او یا هغه ستاسو مسؤلیت نه یا د تاسو د په کاري لایحه کې نه هغه کارونه مه کوئ، نورمال لاړ شئ، خپل ژوند ته ادامه ورکړئ، اضافه وخت مه تېروئ، اضافه په ځان باندې فشار مه راوړئ او یعنی په ټوله کې توازن ترسره کوئ. اول مورد. دویم مورد د وخت د مدیریت مهارت او د وخت د مدیریت د تخنیکونو زده کول دي. یعنی چې څنګه یو همزمان 2-3 کاره په یو وخت کې وسي، یا مثلا یو کار د 1 ساعت کار په 15 دقیقو کې وسي، مثلا شارټ کټ زده کول دي. دا مسایل سړي سره ډېر کومک کوي. دا له کمپیوټره شروع په ټول ژوند کې دا مسایل شته. د وخت په سمه توګه تنظیم ډېر مهم ده. یعنی ډېر خلک په دنیا کې ډېر کارونه کولی شي، ډېر مسایل ترسره کولی شي. یعنی که موږ وکولی شو چې خپلې دندې یا خپل مسؤلیتونه یا خپل ټسکونه په لومړیتوبونو ویشو او له ځینو هغه سره کارونو سره یا فعالیتونو سره ښه منظم او سمارټ مهالویش جوړ کړو یا سکیجول یې کړو منظم، یا په دې برخه کې زده کړه وکړو چې موږ څنګه مثلا کارونه زر ترسره کړو، کارونه په ښه ډول ترسره کړو. ډېر داسې زده کوونکي دي زموږ په پوهنتون کې محصلین وو، داسې محصلین وو چې ګرده شپه به یې درس ویلی، داسې محصلین وو 2 ساعته به یې درس ویلی. هغه 2 ساعته والا به ښه نتیجه اخیسته، ځکه چې د هغوی تکنیکونه زده وو، شیوې یې زده وې، طریقې زده وې، لږ وخت نه یې سمارټ ګټه اخیسته، هوښمنده ګټه اخیستله، ځیرک وو هغه انسانان. نو دا مسایل موږ سره کومک کولی شي. دریم فزیکي فعالیتونه زیاتول دي. یعنی ستړیا ډېر ځله دوستانو د راکد بودن یا د ولاړېدو له خاطر پیدا کیږي. موږ ولاړ یو، مثلا تنها ناست یو، یا په یو برخه کې ډېر پاتې کیږو. ما په د کاري ستړیا په پیل کې په تعریف کې هم دې خبرې ته اشاره وکړه چې په کار کې ډېر پاتې کېدل انسان ته کاري ستړیا پیدا کوي. په دې برخه کې فزیکي تمرینونه لکه قدم وهل، ورزش کول، هماغه ډول چې اشاره ورته وسوه، د تفریحي فعالیتونو کې ګډون، د بدن او ذهن لپاره ګټور توکي رامنځته کول، او دا خپل همدا موارد هم ګټه کوي او نور ګټور موارد لیدل او کتل او هغه ترسره کول، دا موارد کومک کولی شي موږ سره. دا یوګا، میډیټیشن، تفریح، قدم وهل، ورزش کول، لامبو، په طبیعت کې پاتې کېدل، حتی یو ساعت نیم ساعت خیشاوه کول یو پټي کې، دا د دې لامل ګرځي چې فشار کم سي، اضطراب راټیټ سي او موږ بیا وکولی شو چې په اصطلاح لکه هغه بیترۍ غوندې بیرته چارج سو او بیا لاړ سو سبا ته کار ته. څلورم مورد دوستانو د منظم استراحت او په کار کې وقفه اخیستلو مسله ده.
د کاري ساعتونو په اوږدو کې منظمې لنډې وقفې اخیستل ډېر کومک کوي موږ سره دوستانو. دا وقفې اخیستل د تمرکز او تولید یا په اصطلاح د ښه کارایۍ د ښه کار او ښه تولید په لوړولو کې موږ سره کومک کوي، موږ سره مرسته کوي چې موږ ښه کار وکړو، ښه پایله راوړو، ښه نتیجه واخلو او په خوا کې د ستړیا یا د کاري ستړیا مخه هم ونیسو. پنځم مورد زه فکر کوم، پنځم د ملاتړ یا د مرستې یا د لارښوونې غوښتل دي. ډېر ځله داسې پېښېږي چې دغه سوء تفاهم یا په یو څه نه پوهېدل یا په یو څه د سر نه خلاصېدل دا هم ډېر ځله موږ ته ستونزه پیدا کوي. له همکارانو نه، د کورنۍ له غړیو نه، له مسلکي مشاورینو نه کومک اخیستل موږ سره کومک کوي دوستانو. او کومک یې دا ده چې موږ کولی شو په دې ډول د ذهني فشار نه ځان خلاص کړو او د خپلو احساساتو په اړه رښتیني واوسو او دا خلکو سره شریک کړو او هغه کومک را سره وکړي. ما ډېر ځله دا خبره د واده په برید له دوستانو سره شریکه کړې ده. مثلا یو نجلۍ راځي یا یو هلک راځي چې زه د کس سره واده کوم استاد، او د موږ معمول توصیه دا ده چې تاسو باید 1 کال تر 1.5 کاله پورې هغه تر خپل څار لاندې ونیسئ یا تحقیق وکړئ په هغه اړه، او بیا چې کله نامزاد شوی بیا شرعي هغه چې رامنځته سه په اصطلاح محرمیت بیا هم څېړنه وکړئ، وخت ورکړئ نامزدۍ کې مثلا 6 میاشتې 1 کال خپلې نامزدې ته یا خپل نامزد ته میړه ته یا ښځې ته، او بیا کولی شئ تصمیم ونیسئ چې واده ورسره وکړئ یا که یې ونه کوئ. نو دا خو ډېر وخت ده که نه، مثلا 1 کال 2 کاله د یو چا په اړه تحقیق کول یا مثلا 6 میاشتې 1 کال په نامزدۍ کې پاتې کېدل بیا د یو چا په اړه تحقیق کول دا خو ډېر وخت غواړي. اما که دوی همدغه جوړه ورسي هلک و نجلۍ دواړه ارواپوه ته، هغه ډېر راحت ورته ویلی شي چې ستاسو دواړو شخصیت نه سره لګېږي، تاسو یو ډول شخصیت لرئ، تاسو بل ډول شخصیت لرئ، یا دغه څه چې ستاسو په منځ کې دي د مینې په نامه یا مثلا د علاقې په نامه د دوستۍ په نامه، دا مینه نه ده، دا بل شی دی یا دا په درد نه خوري، دا کیدای شي آینده کې ستاسو په منځ کې مشکل جوړ کړي. یا دغه تحقیقات چې مثلا تاسو 6 میاشتو کې 1 کال کې ترسره کوئ، هغه کیدای شي یو مسلکي ارواپوه په 2-3 جلسو کې پیدا کړي، اما تاسو 1 کال وخت هغه ته ضرورت لرئ. خو که یو مسلکي کس وي ارواپوه وي، هغه پوهېږي دا کس څه شخصیت لري، څه خصوصیتونه لري، څه دلایل یا هدفونه لري، او څومره په اصطلاح واقعي ده، څومره غیر واقعي ده، څومره رښتینی ده، څومره غلط ده. دا مسایل په هغه وخت کې ارواپوه ډېر راحت حلوی شي. نو ښه خبر ده چې په دې برخه کې که احیانا موږ نه پوهېږو، اړینه نه ده چې مثلا 3 ورځې 4 ورځې وخت پرې ضایع کړو، کیدای شي یو مسلکي کس سره په 5 دقیقو کې هغه مشکل حل کړو. همداسې نور مسایل دي، ډېر شیان دي چې په مسلکي مشورو باندې ښه راحت حل کیدای شي. 6 مورد دوستانو چې موږ سره کومک کولی شي هغه د ذهنیت او د له ځان نه د ځان ساتنې تمرینول دي یا مراقبت دی یا سلف کیر چې ورته وایي. په دې برخه کې میډیټیشن موږ سره کومک کولی شي، یوګا موږ سره کومک کولی شي، د ژورې ساه اخیستل موږ سره کومک کولی شي، ځینې نور ذهني کارونه یا چارې موږ سره کومک کولی شي چې موږ یې باید ترسره کړو. 9 هم د کار د حجم کنټرول ده دوستانو. موږ باید هڅه وکړو چې د کار حجم په مناسب ډول وپېژنو او په اصطلاح وظیفې یا دندې سره چاڼ کړو او هغه غیر ضروري یا بېمانا یا په اصطلاح اضافي یا بې ګټې یا د لږ ګټې والا کارونه لرې کړو. دا مسله موږ سره کومک کولی شي. یعنې اړینه نه ده چې هر څه موږ ترسره کړو. زموږ یو اشنا و یو وخت کې دی په قومي مسایلو کې به هم چنګاو، تمام ورځ به د مرکې و جرګې کولې، یو غټ بزنس هم شروع کړی و، سیاسي کارو کې هم لاس واهه، آخر کې هیڅ هم نسه، نه قومي مشر سه، نه تجارت پیشه سه، نه هیڅ هم نسه،
آخر کې فکر کوم چې هغه هم څه مړ هم څه اختطاف یې که مړ یې که. نو صحیح ده چې دا شیان ضرور دي، ټول موارد په ژوند کې باید سړی لږ وخت ناوخت وخت ورکړي، اما اصلي کار باید د سړي معلوم وي چې زه اوس د کلي ملک یم که تجار یم او که یو چېرته په یو دفتر کې کار کوم، زه څوک یم بالاخره. هغه اصلي کار خو باید سړي ته معلوم وي. دغسې کار ډېر ډېر راسي د سړي په اوږو باندې، کورنۍ مسایلو ته هم په پیازو پسې هم سړی رواني، په کچالو پسې هم رواني، هلته ملکي هغه هم کوي، خاني هم کوي، هلته دفتر کې هم ټول ټسکونه مخته بیایي، دلته دا بیا سختېږي په سړي باندې. نو ښه خبره به دا وي چې په دفتر کې هم ځینې اضافي کارونه یا بې ګټې کارونه لرې کړي، په کور کې هم که ځینې ناقو مسایلو کې مصروف وي سړی باید لرې کړي. ملکي هم که یو بل څوک کولی شي ډېره به ښه خبره وي چې بل څوک یې وکړي. اوس اړینه نه ده چې موږ هر چېرته باید فعال او ژوندي هغه وساتل شو، څه ضرور ده، څه مجبوریت شي. دې شیانو د ځینو مواردو ته باید موږ نه ووایو او هغه ضرور نه وي، ګټه نه کوي. ښه، دا موارد زه فکر کوم موږ سره کومک کولی شي. دا چې څنګه کولی شو له کاري ستړیا نه مخنیوی وکړو، په دې اړه غواړم یو څو موارد ته اشاره وکړم. اول مورد چې زه فکر کوم کومک کولی شي هغه د یو حمایتي کلچر یا فرهنګ رامنځته کول دي. یعنې کاري چاپیریال یا محیط باید له ملاتړ او خوندیتوب سره مخ ته لاړ شي. یعنې موږ باید په کاري چاپیریال کې ځان خوندي احساس کړو. کاري چاپیریال باید موږ ته د خوندیتوب احساس راکړي. دا د دې لامل ګرځي چې موږ کاري ستړیا احساس نه کړو. یو مورد. دویم مورد د وخت مدیریت ده چې په ویډیوګانو کې یو څه ناڅه ورته متوجه سولو. دلته د خپلو دندو، خپلو کارونو او د استراحت د شیبو او په ګډ ژوند کې یا د ګډ ژوند د استراحت، د ورزش، د تفریح، د کار ترمنځ د یو توازن رامنځته کول موږ سره ډېر کومک کولی شي. دریم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم د دوستانو په خبرو په تایید او په اضافه کېدو، هغه ذهني مهارتونه یا ذهني ټکنیکونه زده کول دي. یعنې ځینې ذهني تمرینونه ترسره کول دي یا د دو زده کول دي. معمولا دوستانو زموږ مغز اکسیجن او انرژۍ ته ضرورت لري. که موږ په خپل وخت خواړه وخورو او په خپل وخت ژوره ساه وباسو، میډیټیشن وکړو، دا زموږ مغز ته اکسیجن رسوي او دا اکسیجن د دې لامل ګرځي چې هغه غوسې یا هغه سټرسونه یا هغه فشار چې زموږ په مغز راغلی یا هغه ستړیا چې زموږ مغز احساسوي هغه بیرته ریکور سي او بیرته زموږ مغز تازه سي. کله چې مغز تازه سي، ذهن له مغز سره ارتباط لري او موږ کولی شو بیا تمرکز وکړو، بیا خلاقیت وکړو او بیا خپل کار ته بیرته په ډېره انرژۍ بیرته راوګرځو. دا مورد موږ سره کومک کولی شي. څلورم مورد د کار او ژوند توازن ده. یعنې د شخصي ژوند او کار ترمنځ توازن. ګوره ځینې مسایل کې دی تاسو ته تکرار وي، خو تکرار په دې معنا ده چې یعنې دا مسایل جدي دي. که یو مورد 2 ځله 3 ځله تکراریږي یعنې چې باید جدي ونیول شي. شخصي ژوند او کار ترمنځ توازن ډېر مهمه ده دوستانو. دا په خپل وخت کې دی شي موږ ته ستونزې پیدا کړي، ربړې پیدا کړي، مشکلات پیدا کړي او توازن یې کیدای شي موږ سره مرسته وکړي، کومک وکړي او مسلې حل شي. شخصي ژوند، کورنۍ، بچي، تفریح، ورزش، خپل صحي مسایل، خپل زده کړې، خپل مهارتونه، دا مسایل او په خوا کې کار، دا باید سره پام سړی ورته وکړي او ډېر مهمه دي. دوستانو په ننني بحث کې موږ د کاري ستړیا په ورکشاپ کې د کاري ستړیا هدف و چې موږ په دې اړه بحث وکړو چې برناوټ یا کاري ستړیا یا فرسودگی شغلي یو عاطفي او جسمي حالت ده چې د مکرر فشار په خاطر رامنځته کیږي. علایمو ته هم موږ فزیکي او عاطفي ډول اشاره وکړه چې خستګي، ستړیا او د خوب ستونزې دي، او عاطفي هم چې هغه خفګان و، ژور خفګان و، اضطراب و، د هڅې کمښت اوس اشاره ورته وکړله. لاملونه مو هم د کار اړوند او د شخصي ژوند اړوند
ځینو مواردو ته اشاره وکړله. ډېر کار بحث پرې وکړی، د ملاتړ نشتوالی یو بحث و. په شخصي مواردو کې هم د شخصیت او د ژوند ترمنځ د کاري توازن رامنځته کول و. په اغېزو کې هم د کار د کیفیت او رواني ستونزو بحث ته لاړو، او په عملي تمرینونو کې مو ځینې مواردو ته په مخنیوي کې او په حل لارو کې اشاره ورته وکړه. دا زموږ د ننني بحث غورچاڼ ده یا په اصطلاح لنډیز ده. زه هیله کوم چې دغه بحث چې د کاري ستړیا په اړوند و ټولو هغو عزیزانو ته چې په دندو کې او وظیفو کې بوخت دي او وخت نه وخت له دې نه شکایت لري، زه د دې هیله مند یم چې هغو دوستانو سره مرسته او کومک وکړي.